قدرمنو لیدونکو د پښتني دود لونګۍ ورځ ده، پښتني کلچر ډے ده. د تاسو ټولو څخه هیله کوو چې دا ورځ په جوش او جذبه سره ولمانځئ. پیاوړي لیکوال هم نن تابیا کړې ده چې دا ورځ ولمانځي. قدرمنو لیدونکو، زما په څنګ کې قدرمن حاجي نعمت لالا او په څنګ کې ښاغلی طاهر لیوال دی، قدرمن ډاکټر عصمت الله صاحب، عابد صاحب، رضا شیدا صاحب، نعمت ظهیر صاحب، عبدالمالک کلمیار او د ټولو ملګرو په اجازه د نن د ورځې د لونګۍ په هکله چې ما لومړی هم په خبرو کې وویل چې د هرې سیمې د هرې علاقې او داسې د هر چا د لونګۍ خپل خپل سټایل یا خپل خپل انداز وي، نو هم د هغه انداز په هکله باندې دغه شعر تاسو ته وړاندې کومه. کله او دا خبره دې تاسو ته یاد وي چې لونګۍ پښتانه په هغه کلتوري ورځو باندې خامخا تړي ډاکټر صاحب چې یا اختر وي یا واده وي یا کوزده وي یا تڼ وي یا یو بله د خوشحالۍ موقع وي، نو پر هغه موقع باندې دا دود خامخا ترسره کوي. کله سارایي کله شاري لنګوټه وتړم، کله سارایي کله شاري لنګوټه وتړم، کله سارایي کله شاري لنګوټه وتړم، زه د لوی اختر په ورځ زري لنګوټه وتړم. کله سارایي کله شاري لنګوټه وتړم، زه د لوی اختر په ورځ زري لنګوټه وتړم. او یو وایي زما بل وایي زما میلمه یې نن ماښام، یو وایي زما بل وایي زما میلمه یې نن ماښام، زه چې د نواب یا پټواري لنګوټه وتړم. ولې چې په دې دواړو باندې د خلکو کار جوړیږي. یو وایي زما بل وایي زما میلمه یې نن ماښام، زه چې د نواب یا پټواري لنګوټه وتړم. او څه وکم د کلي ماشومان را باندې وخاندي، څه وکم د کلي ماشومان را باندې وخاندي، زه چې د خرکار یا ټکري لنګوټه وتړم. څه وکم د کلي ماشومان را باندې وخاندي، زه چې د خرکار یا ټکري لنګوټه وتړم. له ډېره وامه هر سړی پټ پټ رانه تېرېږي، له ډېره وامه هر سړی پټ پټ راڅه تېرېږي، زه چې د بدماش یا پیراري لنګوټه وتړم. له ډېره وامه هر سړی پټ پټ رانه تېرېږي، زه چې د بدماش یا پیراري لنګوټه وتړم. او خپله په جیبو کې هر سړی پیسې را اچوي، خپله په جیبو کې هر سړی پیسې را اچوي، زه چې د ملنګ یا درباري لنګوټه وتړم. خپله په جیبو کې هر سړی پیسې را اچوي، زه چې د ملنګ یا درباري لنګوټه وتړم. او زړه مې د صدر وزیر اعظم منصب ته وغواړي، زه چې د شهباز یا زرداري لنګوټه وتړم. زړه مې د صدر وزیر اعظم منصب ته وغواړي، زه چې د شهباز یا زرداري لنګوټه وتړم. او هر څوک راته وایي چې ګلخانه ماما چیرې ځې، زه چې د ملک یا سرکاري لنګوټه وتړم. هر څوک راته وایي چې ګلخانه ماما چیرې ځې، زه چې د ملک یا سرکاري لنګوټه وتړم.
او جماعت کې خلک وایي در د مخه سلمنځ راکه جماعت کې خلک وایي در د مخه سلمنځ جماعت کې خلک وایي در د مخه سلمنځ راکه زه چې کله هم د ملا باري لنګوټه وتړم جماعت کې خلک وایي در د مخه لمنځ راکه زه چې کله هم د ملا باري لنګوټه وتړم خو دوی یاران یې بیرته را خرابه کړي کماله خو دوی یاران یې بیرته را خرابه کړي کماله زه چې په محنت او په خواري لنګوټه وتړم خو دوی یاران یې بیرته را خرابه کړي کماله زه چې په محنت او په خواري لنګوټه وتړم کله سارایي کله شاري لنګوټه وتړم زه د لوی اختر په ورځ زري لنګوټه وتړم یو جهان مننه ملګرو ویډیو مخ ته شیر کړئ ستاسو یو جهان مننه